بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو دی باره کې کوم چې پاکستان د آزادۍ ورځ چې دا نه دا 14 اگست 1947 او 15 اگست 1947 انګريز په یو ورځ باندې هندوستان پرېښود چې په یو ورځ باندې هندوستان او برصغیر پرېښود او د انډیا او آزادي 15 اگست ته پاکستان کې څنګه 14 اگست ته نو دا داسې خبره و چې برټش پارلیمنت یو ایکټ پاس کړ. هغه نوی قانون کې دا چې 15 اگست 1947 باندې با برټش راج چې دین دا په انډیا باندې ختم شي او ورسره دا لیکلو چې په 15 اگست باندې به دغه هندوستان کې دوه آزاد ملکونه جوړ شي. دویمه بیا انګریزانو د انډیا او د پاکستان په بیهاف باندې اقوام متحده کې درخواست ورکړ 15 اگست باندې کله سب کانټیننټ کې برصغیر کې هندوستان او پاکستان په نوم باندې دوه ملکونه جوړ شي. اقوام متحده به د لا ممبرشپ ورکړي. هغه کوم د دوه ملکونو د آزادۍ ورځ یو لیکلي دا هغه 15 اگست بل ورسره کوم خبره ده نه دا چې په 14 اگست 1947 باندې لارډ ماونټ بیټن سحر 9 بجې په کراچۍ گورنر جنرال هاوس کې چې قائد اعظم هلته کې موجودو نو وایسرای لارډ ماونټ بیټن په تقریر کې دا وویل چې نن چې کوم دی نه تاسو ته د وایسرای اف انډیا په تور باندې تقریر کو خو سبا په 15 اگست باندې بس تاسو بیا یو خپل آزاد ملکی نه راغین هم دا معلومیږي چې 14 اگست باندې لا دا آزاد ملک نو بلکې 15 اگست باندې دا آزاد ملک شو. خدغه شان په دغه ورځ باندې چې کله 14 اگست د ورځ 11 بجې چې د شپې خبرونه ونغې کې آل انډیا ریډیو سرویس دا به ویل شو او چې کله 12 بجې بیا خبرونه کېدل چې کله د 14 نه 15 اگست شو نو بیا باغی کې کوم دینه آزادۍ اعلان وشو کنه نو هغه 15 اگست دی. دغه شان پاکستان چې کله لکه 15 اگست باندې نوې ملک جوړ شو نو ډومبه غزټ چې جاری شو یو هغه په 15 اگست جاری شو او هغه د سو هغه دیو چې محمد علي جناح قائد اعظم چې نه د دې ملک گورنر جنرال دی. د خره دین علاوه ټولو نه اهم خبره چې تر اوسه پورې مونږ دا وایو چې پاکستان په 27 رمضان باندې جوړ شوی 28 رمضان باندې نو 28 رمضان د 1947 په کلندر کې 15 اگست دی. نو کچری 28 رمضان نو بیا 15 اگست دی او کچری زمونږ د آزادۍ ورځ 14 اگست دی نو بیا هغه 28 رمضان نه بیا هغه 28 رمضان دی. خل دینه بعد بیا دا څنګه وشو چې دا 14 اگست را خبره رااله جون 1948 کې لیاقت علي خان او یکابینی په اجلاس کې دا خبره وکړه چې مونږ به یوم ازادي خپل انډیپندنس ډے سلیبریشن چې کو جشن چې مناوو نه په 15 بجې باندې په 14 اگست باندې مناوو او دا یو چې کچری گورنر جنرال قائد اعظم دیلا اپروول ورکړي بیا موږ دا شکو او بیا هغه رسو دیلا اپروول ورکوم یو خدا خبره ده چې د دې نه دا معلومیږي چې دی کې بیا وشو او لومبای یوم ازادي چې کومه 1948 کې هغه په 15 اگست باندې سلیبریټ شو. اوس ډان د انګلیش ډیر معتبر اخبار دی ما په خپل لوستي دي چې باغې دا لیکل شوی دي 1948 او 4950 دا درې کال چې کوم دی یو انډیپندنس ډے په پاکستان کې 15 اگست سلیبریټ شوی را لکه 15 اگست باندې به جشن ازادي و. اوس د ډان دا خبره صحیح ده او کنه دا صحیح ده چې حکومت 48 تکړه نو د دې دا یو ممکنه خبره ده کې دي شي چې حکومت خو سرکاري تقریبونه په 14 اگست باندې کړي او عوامو په 15 اگست باندې چې کوم د جشن مناو کړي نو کې دي شي چې درې کاله داسې شي او بس بیا خو خامخا چې حکومت یو کار کوي بیا عوام هغه ته راوړي او بیا وخت سره چې کوم د عوام چې کوم د 14 اگست راړي دا ولې داسې وشو دا چا چې کوم نه داسې غوښتل تر اوسه پورې دا پته ونه لګي دا چې دی کې د پاکستان د هغه ټیم د حکومت سره راځو چې د 15 اگست نه 14 اگست تکړه نو ایست دې پته نه لګي او دا چا سجیشن و دا ولې منظور شو نه ایست پته نه لګي. بس صرف دوره مونږ لند ویل شو چې زموږ ملک کې د هغه وخت نواري تر اوسه پورې چې کوم سیسکار کول پکاري نه هغه نه کیږي چې کوم کارونه نه کول پکار نه هغه شان کیږي لکه نان ایشوز جوړول او ایشوز چې کوم دي نه هغه سایت تکول او د عوامو توجه د غین اړول دغه شانوم دلته کې کیږي. ډیر مننه.